بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې څلور وروڼه دي، په څلورو کې یو لیونی دی، نو پلار مړ سو، د پلار میراث پاته سو. دا درې وروڼه چې پر صد دي، روغ دي، جوړ دي، دې میراث په خپل مابینځ کې تقسیم کړي. لیونی ورور دپاره هېڅ هم نه دي ورکړي. آیا لیونی په میراث کې حق لري او که نه لري؟ فتاوای محمودیه جلد نمبر شلم صفحه نمبر 258 هغه دا لیکلي دي چې لیونی بالکل د خپل پلار په میراث کې حق لري، لکه څنګه چې پر صد وروڼه روغ جوړ وروڼه حق لري، لیونی هم حق لري. په حواله سره د سراجي صفحه نمبر 4، در مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 216، فتاوای عالمگیری جلد نمبر 6 صفحه نمبر 440، در مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 222. نو محترمینو، لیونی بالکل د پلار په میراث کې حق لري. د دا وروڼو دپاره جایز نه ده چې د پر حق باندې قبضه وکړي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.